والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. ډیرو درنو قدرمنو محترمو مسلمانانو خویندو او ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څرنګه چې موږ او تاسو ټول په دې باندې پوهیږو چې الله عز وجل په دغه دنیا کې انسان امتحان کوي او د دغه امتحان دپاره انسان په دغه دنیا کې پیدا شوی، مګر دغه امتحانات ډول ډول دي. کله الله عز وجل انسان په یو حالت سره امتحانوي، کله په بل حالت سره امتحانوي. نو دغه متبرک آیت چې تلاوت شو په دې کې الله سبحانه و تعالی فرمایي چې موږ به تاسو امتحان کړو، ابتلا کړو په لوږې سره او په خوف او ویرې سره، همدارنګه د ځانونو په اخیستلو سره. نو په دې آیت شریف کې الله عز وجل د ویرې اشاره کوي، یعنی کله کله انسانان امتحان کیږي، په ابتلا کې اچول کیږي په ویرې سره. مګر دغه ویرې نه مراد څه شی دی؟ ویره کله د دښمن ویروي، کله د لوږې ویروي، کله د فقیرۍ ویروي، کله مختلف قسم نورې ویرې وي. مګر هغه ویره چې نن پیدا شوې ده هغه د کرونا وایرس ویره ده، چې دا هم د الله عز وجل یو امتحان او ازمیښت دی. مګر دغه ټولو ازمیښتونو سره، امتحاناتو سره، که هغه ویره ده، که هغه لوږه ده، که هغه د نفس اخیستنه د وفات کېدل دي، دغه ټولو کې انسان څخه د صبر غوښتنه شوې چې انسان باید په دغه ټولو حالاتو کې صبر وکړي. او د صبر تلقین قرآن عظیم الشان کې ډېرو ځایونو کې شوی. دلته هم فرمایي چې زیری ورکړه صبر کوونکو ته، او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د صبر جزا د جنت نه غیر بل شی نشته. د صبر جزا جنت دی. انسان باید په دغه ټولو حالاتو باندې صبر وکړي. دوهمه نقطه دا د مسلمانانو سره د دی چې دغه کرونا وایرس نن یو ازمیښت او امتحان دی د الله له طرف نه. مګر موږ او تاسو نه هم شریعت یو غوښتنه لري، هغه د نفس ساتنه ده، د نفس ژغورنه ده، د نفس حفاظت ده، د صحت ساتنه ده. ځکه اسلام هغه 5 ضروري مقاصد چې لري، ضروریات 5 ورته وایي، په هغې کې لومړی د عقیدې ساتنه ده او دوهم په هغې کې د نفس ساتنه ده. د نفس ساتنه کې دا شامل ده چې ته د خپل صحت پاملرنه وکړې، خپل نفس هلاکت ته پرېنږدې، د نورو د نفس ساتنه باید وکړئ، د نورو د نفس د منځه وړلو یا د تلف کېدلو سبب نشي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله عز وجل هیڅ بیماري نه ده پیدا کړې مګر د هغې علاج هم پیدا کړی، مګر هغه لږ پلټنه غواړي، وخت غواړي تر څو چې هغه علاج ته انسانان ورسیږي. په همدغه اساس باندې موږ او تاسو باید په دې ایمان ولرو او ایمان لرو چې هر کار د الله له لورې موږ ته رسیږي، که هغه خیر دی که هغه شر دی، که دغه بیماري ده، که دغه ویره ده، کرونا وایرس دی، دا د الله له طرفه راغلی یو امتحان دی. مګر ناامیدي نه ده پکار. الله عز وجل دغه کرونا او دا حالت بدلوي، الله ته امید پکار دی. مګر د امید تر څنګ څنګ باید موږ او تاسو د اسبابو څخه کار واخلو. اسبابو څخه کار اخیستل ډېر ضرور دی. ځکه اسلام دغه انسان ته توصیه نه کوي چې ته اسباب پرېږدې او یوازې په الله باندې توکل وکړي. یوازې دا کافي نه ده چې موږ ووایو موږ مؤمنان په الله متوکل دی. خپل ایمان سره سره پر الله توکل سره باید د اسبابو نه کامل کار واخلو. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو په مختلفو احادیثو کې د اسبابو په اخذ باندې توصیه کوي. خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ټولو پیغمبرانو اسبابو نه کار اخیستل. دغه د کرونا وایرس مسلمانانو نن وخت یو تعداد مسلمانان یا انسانان دا ډیر سطحي او عادي نیسي. دا دومره سطحي او عادي خبره نه ده. په دغه اړه باندې غفلت کول پکار نه دي. باید انسان خپل ځان هم وساتي، د نورو د مریضتیا یا په دغه وایرس د اخته کېدلو سبب هم ونه ګرځي. باید خپل ټولنه هم وساتي، خپل کورنۍ هم وساتي، خپل صحت ته کاملا توجه وکړي. دا کرونا یوازې د استرالیا موضوع نه ده، دا یوازې د وکټوریا موضوع نه ده، دا یوازې د ملبورن موضوع نه ده، دا یوازې د افغانانو او یا د افغاني کمیونټي یا د یو بلې کمیونټي موضوع نه ده. دا هر فرد پورې تړاو لري، هر کمیونټي پورې تړاو لري، هر هیواد پورې لري. دا تقریبا نن وخت په ټوله نړۍ کې خپره شوې، هر بخش ترېنه متضرر شوی. موږ تاسو ګورو ماشومان په کورو کې ناست دي، آنلاین درسونه وایي.
هغه خلکو دوستانو چې وظیفې درلودلې وظیفې د لاسه ورکړې کورونو کې ناست دي د کوره د باندې وتلی نه شو مشکلات ډېر زیات شوي دي دغه حالت موږ نه صبر غواړي موږ نه حوصله غواړي ناامیدي نه ده پکار الله ته انشاءالله امیدوار یو دا حالت بدلیږي څرنګه چې دا څو تیر شوې میاشت موږ او تاسو په ټولنه کې صبر وښوده د قوانینو رعایت مو وکړه پابندي مو وکړه د اسلامي دستوراتو لارښوونو باندې مو عمل وکړه دغه لږ پاتې متبقي وخت کې دغه سخت وخت کې موږ نه نور هم دا غوښتنه شوې چې باید په دغه حالت باندې نور هم صبر وکړو او دغه صحي تدابیرو ته باید جدي پاملرنه وکړو که موږ او تاسو غواړو چې کرونا وایرس د منځه لاړ شي زموږ او تاسو محیط او ماحول پاک شي موږ بیرته ازادي ترلاسه کړو خپل کارونو ته لاړ شو خپل ماشومان مو مکتبونو ته لاړ شي خپل د دوستانو او نږدې اقاربو فامیلونو ملاقاتونه وکولی شو خپل نکاحګانې خپل محافل ونیولی شو نو بیا باید موږ د صحي تدابیرو رعایت وکړو که چیرې فرضاً موږ دغه رعایت نه کوو نو هم د اسلامي لارښوونو څخه سرغړونه کوو او هم د قوانینو څخه سرغړونه کوو موږ او تاسو ته پکار دي چې دا هماغه د اسلام تعلیمات هم دي چې هغه انسان خپله د مریضتیا احساس کوي حتی موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسجد ته مه راځه نو چې کله د مسجد څخه موږ منع کوي چې د عبادت ځای دی نو نورو ځکه چې مسلمانانو ته ضرر رسیږي نو په همدې باندې بازار او مارکیټ او دفتر او نور کاروبار ځایونه قیاس دي نو باید انسانان په دغه حالات کې د خپل کور کې پاتې کېدل ډېر جدي ونیسي تر څو چې شدید ضرورت نه وي د کور څخه باید انسان ونه وځي ځکه د خپل صحت ساتنه فرض ده پر تا باندې د خپل اولاد صحت ساتنه پر تا باندې فرض ده د خپل کورنۍ د خپل ټولنې د خپل محیط صحت ساتنه پر تا فرض ده نه باید خپل ځان ته ضرر ورسوي او نه باید نورو ته د ضرر سبب وګرځي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا ضرر ولا ضرار ضرر رسول جواز نه لري نه د ضرر تحمل کول جواز لري او نه ضرر په ضرر سره دفع کول جواز لري نه باید خپل ځان ته ضرر ورسوي او نه باید نورو ته ضرر ورسوي که ته بې موجبه د کوره څخه وځې یا به خپل ځان په دغه ویروس مبتلا کوي دغه ویروس به خپل کور ته راوړي خپل کورنۍ او ماشومان به پرې مبتلا کوي همدارنګه که چیرې ته مبتلا یې او د باندې وځي نو نور انسانانو ته د دغه ویروس د انتشار سبب ګرځي په دغه اساس باید ډېر جدي پاملرنه وشي خپلو کورونو کې پاتې شئ ورونو خویندو بې د ضرورت نه د کوره څخه د باندې مه وځئ هماغه احتیاطي تدابیر او صحي رعایتونه چې موږ او تاسو ته لارښوونه شوې ده د صحي اداراتو لخوا نه هغه ډېر جدي باید ونیسو په دې باندې عمل وکړو که فرضاً څوک د کوره څخه باندې هم وځي باید ماسکونه واغوندو هماغه فاصلې چې موږ او تاسو ته د 1.5 متر یا زیاتو کم ویل شوي دي هغه باید رعایت کړو خپل لاسونه باید بار بار ووینځو سینیټایزر څخه کار واخلو هغه سینیټایزر استعمال کې هم کوم مشکل په دې باندې نشته مګر د دې نه مهم هم دا ده چې که هغه انسان په خپل ځان کې د څه نښو علاماتو احساس کوي لکه ریزش او زکام کیفیت یا د خولې د خوند خرابېدل یا سردردي یا شدیده تبه درلودل نو دی باید فورا لاړ شي خپل معاینات دی وکړي معایناتو نه مسلمانانو د ټیسټ څخه د کرونا مه ویرېږئ زه خپله تللی یم ټیسټ مې کړی دی زما د کورنۍ ځینې اعضاو ټیسټ کړی دی نور علما او مشایخو په ټولنه کې الحمدلله ډېرو کړی دی د ټیسټ څخه مه ویرېږئ ټیسټ وکړئ که فرضاً خدا نخواسته تاسو کې یو نښه وي یا مریضتیا وجود ولري نو دغه ټیسټ به انشاءالله د دې سبب شي چې ستا صحت هم روغ شي او ستا کورنۍ هم محفوظه پاتې شي ټولنه هم محفوظه پاتې شي مګر که یو انسان کې دغه نښې او علامات موجود وي او دی ځان پټ ساتي ټیسټ نه کوي یا دی پوهیږي چې زه په کرونا مبتلا یم نو دی ګناه کوي د کبیره ګناه کې مبتلا دی که دغه انسان د یو بل انسان د نفس د تلف کېدلو یا د مریضتیا سبب ګرځي دغه انسان به یو کبیره ګناه د قتل نفس ګناه اخلي ځکه موږ او تاسو ته الله عز وجل قرآن کې فرمایي ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه خپل ځان په خپل لاس هلاکت ته مه غورځوه په خپل لاس هلاکت ته غورځول همدا دی چې تا کې د کرونا ویروس ځینې نښې علامات شته کېدای شي کرونا ونه لري خو همدغه ریزش او زکام کیفیت د پیدا که یا د شدید تبه در باندې راغله یا د ستوني درد درته پیدا شو یا د خولې خوند او ذایقه او حواس د لاسه ورکړه نو په دغه صورت کې ته باید لاړ شي خپل معاینات وکړې تر څو مطمئن شي همدارنګه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه په خپل ځان هلاکت ته لاس ځان مه ورغورځوئ دا معنا هم د که تا ته معلومات شته چې فلان شخص په کرونا مبتلا دی یا دغه مرض باندې مبتلا دی د هغه خواته مه ورځه ځکه ته چې هلته ورځې ته هم مبتلا کېږي او بېرته همدغه مرض خپل کور ته راوړې نن وخت کې موږ او تاسو ټولنه کې ګورو مسلمانانو چې ډېر کورنۍ مبتلا دي په دغه کرونا باندې دا د هغو د غفلت نتیجه ده یا ټیسټ او معاینات نه کوي یا ښه پوهېږي چې دغه فلان انسان او فلان انسان کې دغه د کرونا علامات او نښې شته مګر بیا هم هماغه فامیلي تبادل د زیاراتو کېږي فامیلونه یو بل سره ورتګونه کوي د ډوډۍ ګانو تبادلې کوي یو بل سره ملاقاتونه کوي
نو یا په پټه باندې یا په ښکاره باندې چې دغه شرعا هم جواز نه لري. ځکه موږ تاسو ته الله عز وجل په بل آیت کې فرمایي ولا تقتلوا انفسکم، په خپل لاس خپل ځان مه وژنه، په خپل لاس خپل ځان مه وژنه. مسلمانه په خپل لاس خپل ځان وژنه همدا ده چې ته داسې یو چا خواته ورځې چې هغه په کرونا مبتلا دی، یا احتیاط نه کوي تا کې د کرونا د مرض نښې شته مګر معاینه نه کوي، یا خبر یې چې کرونا لرم بیا هم ورځې خلکو سره ملاقاتونه کوي، فامیلي تبادل زیاراتو کوي، یو بل دوستانو سره ملاقاتونه کوي، نو ستا په سبب باندې ستا ټوله کورنۍ ټوله ټولنه مبتلا کېږي په دغه مرض باندې چې دا د کبیره ګناهونو څخه ده. او موږ تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه انسان په طاعون مبتلا وي. طاعون پخوانی یو مرض و چې اوس کرونا وایرس په هغې باندې قیاس کېږي. هغه څوک چې په طاعون باندې مبتلا وي او دی په خپل کور کې پاتې شي، صبر وکړي، خپل کور کې ځان قرنطین کړي، د باندې نه وځي، او دغه انسان که فرضاً وفات شي په داسې حالت کې ده ته به الله عز وجل د شهادت اجر ورکوي، مقام ورکوي، چې دا ډېر لوی اجر دی. نو په همدغه اساس مسلمانانو هغه انسان چې په ځان کې ځینې علامات او نښې ګوري باید لاړ شي معاینات وکړي. نو زما توصیه د مسجد د خوا نه ټولو مسلمانانو ته، ټولو انسانانو ته، ټولنې ته، خویندو ورونو ته همدا ده چې خپل کورونو کې پاتې شئ، فامیلي زیارتونه مه کوئ تر څو پورې چې دولت د خوا نه اجازه نه وي ورکړل شوې. د دولت هغه احتیاطي تدابیر او د وزارت صحت هغه لارښوونو جدي پیروي وکړئ. سوشل ډسټنسنګ یا فاصلو رعایت باید وشي، سینیټایزر نه باید کار واخیستل شي، ماسکونه باید واغوستل شي، تر څو پورې چې موږ او تاسو ته د صحت ادارو اجازه نه وي راکړې د محافلو د اختلاط او کورنیو زیارتونو، نو باید د دې څخه ژغورنه وشي، خپل ځانونه باید وساتو. نو دلته که انسان د قوانینو رعایت نه کوي، هم د اسلامي لارښوونو مخالفت کوي، هم کبیره ګناه کې واقع کېږي، او هم د قانون ماتونکی دی. نو په دغه اساس باندې به دی دوه ګناهونه اخلي. یو تعداد انسانانو څخه کېدای شي غفلت شوی وي پخوا، یا به دی مبتلا و معاینه یې نه ده کړې، یا مثلا داسې یو چا خواته ورغلی دی چې هغه مبتلا دی، یا د مثلا ځینې خلکو سره لیدنې کړي دي په داسې حال کې چې دی مبتلا و په کرونا باندې، مګر د قانون یا دولت څخه یا د صحت وزارت څخه یا هغه ډاکټرانو څخه دا موضوع پټه کړې ده. نو دغه خلکو ته هم زه توصیه کوم چې اوس هم سر وخت دی هماغه ډاکټر ته یا د صحت ادارې ته یا پولیس ته مثبت راپور ورته ورکړئ چې زه مبتلا وم، دغه فلان فلان شخص سره مې ملاقات کړی دی، فلان او فلان سره مې لیدنه کړې، فلان فلان کور ته ورغلی یم. نو زه په دې باور یم چې انشاءالله دولت او قانون به تاسو نه جریمې کوي په دې باندې، ځکه تیر شوی کار دی، تاسو سره په دغه برخه کې انشاءالله همکاري کوي، اسانتیا کوي، مګر باید دغه احوال ورکړل شي. که څوک اوس هم مبتلا دی باید احوال ورکړي چې زه مبتلا یم. هغه کورونه یا فامیلونه که لوی کورونه دي او په دوی کې یو کس یا دوه کسه یا بسته فامیل مبتلا وي، یا دوی نشي کولی چې معایناتو ته ټیسټ ته لاړ شي، نو دوی کولی شي پولیس ته زنګ ووهي یا هغه صحت ادارې ته زنګ ووهي، دوی ورته خپل تدابیر برابروي، کور ته درته راځي، ستا په کور کې معاینات کوي، ستا تکلیف او زحمت ته هم اړتیا نشته چې ته لاړ شي خپل معاینات وکړې. مسلمانانو په دغه اساس باندې زه د مسجد څخه پر تاسو باندې غږ کوم چې خپل د نفس ساتنه وکړئ، د ټولنې د نفسونو یا د صحت پاملرنه وکړئ، د خپل فامیلونو صحت وکړئ. که په خپل ځان باندې ستا ځان زړه نه خوږېږي، په خپل فامیل او اولاد باندې خو رحم وکړه. هماغه د صحت د تدابیرو باید رعایت وشي. دغه مسله خویندو ورونو ما بار بار د جمعو په خطبو کې، د اخترونو په منځونو کې، مختلف مسیجونو سره هم دا کړې ده. دولت هم تلویزیونونو کې، رسنیو کې دا اعلانونه کوي بار بار، مګر یو تعداد انسانان بیا هم په دغه جانب کې غفلت کوي.